اسلامي امارت الحمدلله په دې میدان کې دواړو اړخونو ته متوجه دي. په مجموع کې دا څو ادارات دي چې د معارف وزارت دی، مسلکي او تخنیکي محترم اداره ده، عالی تحصیلات دي او د علومو اکاډمي ده. دا هغه ادارات دي چې یو وګړی د کمال رسوي. یو بچی چې د مور په غېږ کې په هغه وخت کې مکلفیت مور و پلار ته راځي، په ذمه کې امانت دی دا بچی چې تر دې حده یې ورسوي چې بیا مدرسې او مکتب ته برابر سي. خو مدرسې او مکتب ته چې راځي بیا یې ذمهواري د استاد محترم پر غاړه تر هغه وخته چې بیا دې سلسلې ته رسیږي چې نیمه عالی تحصیلات مسلکي او تخنیکي اداره. د هغه نه بعد د ښه کمال او ښه تربیې او ښه ظرفیت د ارتقا دپاره عالی تحصیلات او د ښه څېړنو او تحقیقاتو لپاره بیا د علومو اکاډمي. نو دغه علمي ادارات الحمدلله نن چې په افغانستان کې کم خدمات لري، د ټولو اداراتو خدمات الحمدلله په شفاف او په صحیح شکل په معیاري شکل پر مخ باندې روان دي. الحمدلله یو غټ شی د کامیابۍ راز هغه دا دی چې د دغه علمي اداراتو په مابین کې کامل تفاهم دی. د معارف وزارتو د تحصیلاتو په مابین کې، د تحصیلاتو د علومو اکاډمي مابین کې، همداسې د تحصیلاتو د مسلکي او تخنیکي ادارې په مابین کې. دا تفاهمات د دې به انشاءالله بیا داسې شی نتیجې هم په لاس کې لرو لکه نن چې موږ تاسې یو مجلس لرو او په مجلس کې به هغه ابتکارات، هغه نوښتونه تر سترګو کوو چې د مسلکي او تخنیکي محترمې ادارې د خوا څخه منځته راغلي دي.